راشه مینه سره زره دي چې رنګ نه اخلي د ژوند د پټ بنګار رنګ نه اخلي او رڼا تیارو سره سلا کړې ده دا د لسام یو پتنګ نه اخلي عثمان سیماب صاحب شعر دی هغه شاعر په زمانه بوج کېږي چې محبت تر خپل قلم نه اخلي هغه شاعر په زمانه بوج کېږي چې محبت تر خپل قلم نه اخلي داسې به وي چې مې د زړه نه ستا باڼه وځي نو لکه د ښار نه چې بیخي لوی واړه وځي نو په دغه خان په دې ملک پسې بلا ورپسې چې وچه خوله یې د حجرې نه مېلمانه وځي نو مننه جي په دغه خان په دې ملک پسې بلا ورپسې چې وچه خوله یې د حجرې نه مېلمانه وځي نو حیرانه هغه څوک دې نه ګرځي د خپو پلوکو چې د مخ نه د ځوانۍ د ښکلا سره وځي نو مهرباني جي بسم الله الرحمن الرحیم محمد الیاس مخاطب یم د شاجي سټار ټي وي په سکرین تاسو ته مخاطب یم زه ټولو پښتنو ته بلکې صرف پښتنو ته نه بلکې هغه رونه چې هغه په پښتو باندې پوهیږي هغوی ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه کوم او هغه دوستان هغه رشتہ داران او هغه مینوال چې هغه موږ سره په هر ځای کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې موجود دي ټولو ته زه د شاجي سټار ټي وي په سکرین باندې یو پیره بیا سلام پیش کوم او ډیره مننه کوم په اخره کې د شاجي صاحب چې هغوی به نفس نفیس دلته راغلو او زمونږ له لږ ټایم راکړو ستاسو ډیره مننه ډیره شکریه څنګه چې خوږه وي د هلک او د جینۍ مینه داسې دا بوډۍ او خپل بوډا سره خوشحاله وي مولانا روم وایي چې د ګل په خوا کې هر څه وي یا هر څوک وي نو د هغې نه خوشبويي خیږي. السلام علیکم ګرانو مینوالو علمزیب خاموش یم د شاجي سټار ټي وي په شیشه باندې تاسو سره مخاطب یو دا څو شعرونه به تاسو ته ډالۍ کړو دومره خبره نه وه شرله راغله بیا لیونۍ ما پسې ورله راغله دومره خبره نه وه شرله راغله بیا لیونۍ ما پسې ورله راغله او زه به پرې ټول رنګونه وشیندمه بس خو که سخت کاله اختر له راغله زه به پرې ټول رنګونه وشیندمه بس خو که سخت کاله اختر له راغله او ته به بیا دا خبرې نه کوې خو کله خبره چې د سر له راغله دا دوه شعرونه نور تاسو ته چې ډېر شمه بې کوره نو جهان نه پېژنم چې تا ته مخامخ شم خپل ځان نه پېژنم له تا نه مې قربان شه سر او مال او جهان دواړه له تا نه مې قربان شه سر او مال او جهان دواړه چې ته مې په یاد کې خپل ارمان نه پېژنم خپل ارمان نه پېژنم مینوالو سلامونه م قبول کړئ د شاجي سټار ټي وي په شیشه باندې تاسو ټول ته سلامونه او هر ځای چې فکر د لبانو د غمونو نه بېغمه زندګي د ملنګانو دا زما خبرې سپکې ښه لوظونه د خانانو څه ګلونه د رامبېل څه ښایست د بوراګانو څه سرې شونډې سکروټې څه مینت د عاشقانو سرې سترګې د ساقي څه نشه د نشیانو عابد صاحب له راغلي یو او زمونږ سره ناست ملګری لقمان غني صاحب دی زمونږ د ټولو طرف نه سلامونه قبول کوي او د عبدالي عابد صاحب نه نوې کلام اوري کلام به شوي که نه ارشاد جي څنګه چې خلک پرې ګنډي لمنه څنګه چې خلک پرې ګنډي لمنه داسې زخمونه مې ګنډم پښتنه ته به تپوس له مې بیا هله راشي چې کله خلکو تړي مې زنه وردګاره روح مې داسې واخله پروردګاره روح مې داسې واخله لکه د خپې نه څوک وباسي غنه ډېره ښه پروردګاره روح مې داسې واخلې لکه د خپې نه څوک وباسي غنه ډېره ښه مړ یم نه ژوندی یم داسې حال مې دی
مینا چې ونکړې درته سوال مې دی هغه چې به ویل یې نه یې پېژنو هغه چې به ویل یې نه یې پېژنم اوس وایي عبید خو کلیوال مې دی مینا چې ونکړې درته سوال مې دی مینا چې ونکړې درته سوال واګه د شو زمونږ د سرونو اوازونه ډېره دي له کلونو د غمونو اوازونه چې دا زیرې به څوک تر دې د کومه ځایه راوړي چې دا زیرې به څوک تر دې د کومه ځایه راوړي چې ورک شو تر قیامته د جنګونو اوازونه زمونږ نه به نور ښه ملګري چېرته پیدا نه کړې ملګرو واورئ چپ د کتابونو اوازونه مهرباني او ستا نوم یې وظیفه ده ستا په نوم یې خوله وازیږي څنګه غلي کړو نیازبینه د دې زړونو اوازونه مهرباني